ارتا چې کله وای چې دی خو وګورئ یو ګیدړ د دوبي په نیل کې پریوتو پس کې پریوتو ټولو آی د دوبي د نیل خمو پاغه کې پریوتو نه ګیدړ شین شو چې شین شو دا بس کی ګیدړ له کې سوچ کو چې ځا ګورو وای پلار روان دي کارغه پلار مخه ته ورغلې دي ویل ماما دا ولي ګیدړ ته وای ماما دا ولي ته خوشی نه ټول ویل بس خوریا ډېرې بده چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کړو حج ته روان دي ا کارغه ورته وای چې ماما چې ته دومره خشوې د ګیدړ کار خو چرګ خوړل کنه تاسو سپینګری په خدای ما په خوا ځکه چې منډم نشيواله د ګیدړ کار خدا دې کنه ویل ماما چې ته دومره خشوې او د چرګانو مرګانو خوراک نه دي توبه وسته زم در سره زم ویل راځه خوري چیزو چې مخ کې ورغلې دې چرګ په مخ ورغلې چرګ ماما دا ولي ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې لباس مې بدل کو شین مې کړو او حج ته روان ویل ماما زمزم در سره ویل ځای چیزو پلار روان دي شپه پر راغلې ده د غره په یو سمسته کې ننوتی دي چې راځي خورینو دلته بشپه تیره کو نو سهار له بیا زو چا سورنګ کې ننوتی دي نو دا ګیدړ دې کارغه ته وای چرګو سو د شوی دی وی چې خوریا یا وراشه په دې خپو مې دا پنځه داسې لګ زور کوه خبرې بم کوه وخت بم تیریږي ول ډېر خدا چرانیز دې کړې دې ځان ته کنه ول خوریا یو پښتنه در نکوم خو که جواب در نه کو نو مرګ دې زیاده ول جی وایا ول ستا پلار تورو کنی کدی تورو که غرنی کدی تورو چې دا تورواله در کرا روان کارغه ورته خدای راستی که خبره مخ خدای داسې کړی ول جواب درانه کو کنه غت خله ورا چوي دا کارغه خړلې چې خړلې دې چرګ را پاسولې ول خوریا را پاسه نا وخت ده چارا پاسې دې کتلی چې بیا کارغه شو ولک بار وته دي راځه د ما په خپل زور کوونو وخت بم تیرو خبرې بم کیږي چې چرګ ځان ترانیز دې کړې له خوریا یو پښتنه در نکوم خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ویلې ماما سو ول ستا پلار مولاو کني کدي مولاو چې دا ځانونه کې دا بانګونه چې وې پلار دی مولاو کني کدي مولاو هغه زه خو خبر نه یم چې پلار مې مولا او کني کمی مولا ول جواب درانه کو کنه خلاص چرګم پړلې او راوته دیو خپل ډېرې تر روان مونږ د ګیدړ نه یو به اختیار د دوبي پنیل کې پریوتی دا لباسم بدل کړی دی د پاره دی چې په سټاګای چرګو خرو یا کارغو وای په ایمان داسې یو کنه دا مونږ چې سلګ ډیر خيو په پیخ نه یو دا غریبه پښو دا شیخ سادی صاحب وای ګورمای مسکین اگر پرداشته ګورمای مسکین اگر پرداشته تخم گنجشک از هوا برداشته دی غریبی پیشو عجزی پیشو کچرتا وزر لرلے نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي دا څه ده کنه غریبی پیشو ګورا او وزر ورته ولګوا او تی والو زوا چې دینه په هوا کې مارغان خطاش نو مونږه عجزی پیشوګانی یو وزرم نشتا
زکه خوي چې وزر راکې ته بیا تماشه زمونږ د ظلم او زمونږ د زیاتی کوه. چاته چې وس ملاو دی ساله جوړ کړي. دا د شملای منبرانو نه تاسو کا کنه چې ننوتی بنای او روزي پټاپو دا په شملای کې چرته باسو کو چې دا مورمړی پلارمړی د خدای سپیره چوباسي دی به بیګاله څه خوري. دا باسم چریو کو په خبرګو کې نه. اوس خو دینه پس چې چاته دواونه ما ته چې څوک وي دواره ته وکړه مې الله زری اخلا چې نور ګناه ته ونشي. په ایمان در زری اخلا چې کار اخلاصي دعا سي مونږ ځان له دوانه شو کوله شپه ورځ هم د پیشو غوندې په منګکانو په خوب کې ګورو. تاسو څه دوا هر سړی به ځان له دوا په خپله کوي. خدای ویلی دي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. زما بنده چې ما ته سوال کوي زه ورته نږدې ما. نحن اقرب الیه من حبل الورید. د دې شارګ نم درته زیات نږدې. ته ځان د دې اهل جوړ کا خدای د شارګ نم تا ته زیات نږدې دی. ستار ساوري زما دوا ما دوا خدای تاسو چې دا یو بل ته دوا کوي کلمه تیره کوي چې دړنم ورته کړی کلمه کومه جنازه کې چې ولاړې کلمه تیره کوي چې دړنم ویلي چې دا مړی د خدای په خوا شي. ها مولانا روم وی مخوب میں شناسم پیران پار سارا بہر رنگے کی خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وی ارسم بجامی چا غند واغند خوزستاد پند چال پی جنما والله چې په دې 50 کال مولا توپ کې مادار چا د پوند چالو پیجندلو ار سړی راته د ایمان په سترګو معلوم دی. د ایمان اوس مرچکې دی لاس پورې وډی سا لاس نه وای چې دا تاریخ دی. مخ پورې ولیسا مخ نه وای چې دا تاریخ دی. تندی پورې ونیسا تنده نه وای چې دا تاریخ دی. لیکن که جبه پورې دی ونیو فوراً به درته وای چې دا تاریخ شي. ځکه چې دغه اثر خدای صرف په جبه کې خېده د بدن په بل حصہ کې دانشت. که زه ډېر تا ته ووایم چې ګوړه خوږ شی دی او یو ګنټه درته تعریف کوم چې ګوړه خوږ شه دی ګوړه خوږ شه دی ګوړه خوږ شه ته به پې نه پوهې. لیکن که ګوړه مې درکړه او تا په ژبه کې اخوا نو فوراً به درته وایي چې دا خوږ شه. نو د حال خبرې چې دي هغه ذوقي څیزونه دي په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلي دي
چې یو بزرگ ته یو سړی راغی او ورته وی چې دا به ما ته څنګه پته ولګي چې په دې قبر کې څه کیږي. هغه ورته وی چې که زه مړ شم نو ته ما سره په لحد کې قلم او کاغذ کېږده. بیا 3 ورځې پس راشه چې په ما لاندې څه تېر شوي یا به مې درته په کاغذ لیکلي او قبر د پاسه به پروت وي. بزرگ وفات شو، قبر کې کاغذ او قلم ورسره کېښود. 3 ورځې پس چې ورغی په کاغذ یې ورته لیکلي دي چې بچیا داسې چل دی چې دا د قبر معامله چې وه دا ذوقي وه. ما وسکله او ترا روانې نو پخپله بیا وګورې او بیا سکې که زه د دې هر څومره بیان درته وکړم نو ستا په سمجھ کې به نه راځي. خو یو ټکی مې واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر کومه نقشه په حدیث کې بیان کړې ده په هغې 14 یقین او ایمان لره ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې بیان کړې. نو عزیزانو د اولیاء الله د حال خبرې چې دي کنه هغه په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. دا حاله کېږي چې اهل دل سره سړی وقت تیر کی او چاہل دل سره وقت نہیں تیر کړي نو هغه د حال تصور نشي کول. تصور زما بعضی خبرې کافی جمعونه چې ما شروع کړي دي نو بعضې خلقو ته پې څه اشتباه غوندې وشي. نو زه هغې ته دا وایم چې حال د استغراق باس دی او د استغراق باس چې دی اوس ګوره استغراق دی ته وایي لکه سړی سمندر ته وروغورځي. اوس په دغه وخت کې د سمندر د چپو د هغې اوبو د زور د ده پکې ور د غرقېدو حال عمده ته پته لګي. هغه چا ته پته نه لګي چې کوم خلک ورته سمندر په غاړه ولاړ او ورته ګوري هغې ته پته نه لګي. نو استغراق 3 درجې دي. یو استغراق فی الله دی، یو استغراق فی الرسول دی، یو استغراق فی الشیخ دی. اوس دا 3 درجې د دې خوند او مزه او مغه سړي ته به پته لګي چې د چا استغراق فی الله راشي.
کمیږي نه څه چل دی د دې استغراق پته او مغه چاته لګي چې د استغراق فعل را راشي لکه منصور تاسو خلق خو صرف دومره وایي چې منصور چې د مولیانو په دار خېجولې او دای کړي او دای کړي دای اوس دا په دار ولې ختله دا واقعا په 14مه سپاره کې د سر آیاتونه چې دي الته وګورئ چې ظاهري قال سوي او حال سوي 14مه سپاره د سر آیاتونه وایل کړه دا څوک یو ځای شوي یو خضر علیه السلام او یو موسی علیه السلام خضر به څه کول او موسی علیه السلام به پسې اعتراض کول خضر صاحب حالو ظاهر شریعت ته د موسی د پړو لیکن حال کې د په صحیح لارو الته وګورئ د دې پوره تفصیل به درته پته ولګي او ایمان امداد چې هادي دو جهان دا وسدا شهر مدینه وچ گر ہے اس محبوب دا ہر مسلم دے سینے وچ جس دے دل وچ کفر تے کینے اس نے نوالنا شہر مدینے ساری عمر گزارے بیڑا کفر حسد تے کینے وچ مکی مدنی عربی سایاں برجولی میں درتے آیاں پاد خیریا حضرت مینو کی پرواہ خزینے وچ ابو بکر فاروق غنی دا بن جا خادم شاہ علی دا پکڑ کے دامن اہل نبی دا لنگ جا پار سفینے وچ پیر ظہور فقیر نو ساکن جلال پور نور نو یہ جمال کمال ہویا تو اپنے خاص قرینے وچ کارڈ باندې پیسې لګول اسراف ته او چې کوم سره اسراف کوي دا د شیطان روړ دی وبکنز ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کې بو پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت زما د زوی واده تا ته مې مسجد تا واده لچري درغلم نه مځرک شقوار شي په ما د صد مور حق دی نو چې څنګه قوم یې داسې در باندې خدای پاک منډکان راولي څنګه چې قوم یې دا زما خبره نه ده نه زما د کور خبره ده دا د پیغمبر خبره ده کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې یې داسې به در باندې حکمرانان راځي چې څنګه یې داسې به در باندې د ملک حکومت راځي څنګه مونږ یو داسې را باندې نظام راځي تاسو راشئ دلته یو ځای جوړ دی نشترحال ورته وایي نشترحال د های کورټ سره دا د عبدالرب نشتر په نوم باندې جوړ شوی اوس د عبدالرب نشتر ته وګوره چې څومره یو عظیم او سنگین سړی و
نو داغه نامه په دمخانه باندې خېدا په خوا به چرته شپږ میاشتې پس په نشترحال کې یو فنکشن و اوس راشه یو ګورئ اره شپه پکې دمتوب او کنجرتوبي اره شپه آرمی سټیډیم وګورئ اره شپه پکې دمتوب او کنجرتوبي اره شپه دې قوم ته به خدای په ښه نظر ګوري زویما چې بیګانې چاته وي چې کورونه ناپکول خو پرېږده خدای دې دا وس ورکي نواز شریف ته چې دا سړی ناپ کوي ځکه په خپله خو لږ لنډی دی دا سړی ناپ کوي چې څومره فوټه لوړي فوټواری باندې به په دې سړو ټیکس لګي اوس ځان نه به لږې خپې پرې کوئ دا ټیکس معاف کېدو دپاره چې څومره فوټه لوړي خدای دې دې ته خیال کړي ځکه چې موږ سړي نه یو د یونس علیه السلام قوم یونس علیه السلام ته وتښتېدو خدای ورته وی پرېږده دوی عذاب پې راولم دی ته لاړو غره ته چې راغی په لاره کې خبر شو چې په قوم خو عذاب رانغی یونس علیه السلام ووی چې یا الله دا ولي ویلې ټول قوم را جمع شو ټول قوم او خدای ته ووی چې یا الله تام منو او ستا پیغمبرم منو خو دا عذاب په مونږ مه راوله نیم اسمان ته راغلی عذاب واپس لاړو راغلی عذاب واپس لاړو یونس علیه السلام خیال وکړو چې که اوس دې قوم ته ورشي وایي به چې تا ویلي چې عذاب راځي په مونږ خو عذاب رانغی طعنې به راکوي نو د سیند طرف ته لاړو او بیړی کې کېناستو چې د سیند نه هغه غاړه لاړ شو چې د سیند منځ ته بیړی ورغه چې تا دې ځای کې زما د حکم انتظار ولې ونه کو یونس پیغمبر دی تا به اسمان ته کتلی چې خدای اوس څه وکم نو ما به درته لاره ښودی ته په خپلې رایې د سیند طرف ته ولې لاړې او په کشتۍ کې ولې سور شو په کشتۍ کې سور شو چې کشتۍ د دریاب منځ ته ورله ودرېده کشتۍ والا لاندې باندې ګوري الله څه چل د څه چل چا ورته ووایي چې دې کشتۍ کې د مالک نه یو باغي روان دی لرې کوي نو هله به دا کشتۍ روانېږي که نه روانېږي اوس کشتۍ کې هر یو سړي ته چې ګوري یو هم داسې نه ښکاري چې د مالک نه باغي دی یونس علیه السلام را پاسېدو کشتیوال ته وایي چې باغي زه یم وی زه یم هغې وی یاره جي مونږ خو دا ستا متعلق نه شو ویلی ویلې زه یم والله العظیم چې زه یم ما وغورځوئ دې دریاب ته نو کشتۍ به روانه شي کشتیوال مجبور شو او یونس علیه السلام دریاب ته وغورځول یو نهنګ ته د دریاب لوی مچھلی ته او مئی ته الله حکم وکړو چې تیرې کا دریاب کې مئی ورته خوله وازه نیولې وه خو چې دی وروغورځولو هغه تیر کو خېټې ته لاړ الله مئی ته ووایي چې ستا خېټه ما د دپاره قیدخانه کړه دی به ستا په خېټه کې کېدي چې هضم یې نه کې چرته 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې په دې یو ټکي کې د یو حکم د الله انتظار یې نه و کړی 40 ورځې د مئی په خېټه کې قید کو ته 24 घंटे د الله د حکم نافرمانی کې چې ته به 100 کاله د مئی په خېټه کې قید دې ځان ته وګورئ لکه په دې غاوره نشي ګورئ چې دا مانځه